کو ملګرو سلامونه سرګردان چوک دی او د اختر تیاری د دلوی اختر عابد صاحب کنه دا وګوره د څه شی دی دغه ځای کې خواږه دي چاکلیټ وو یعنی د لوی اختر دپاره چاړې هم دلته ایښې دي چاړې په څو دي ملګریا چاړې استاد 80 روپۍ 100 روپۍ دا چاړه په څو ده دا یوه دا 150 روپۍ دا د قربانۍ اختر کې به ډېرې وچلېږي که نه څومره به خرڅې شوي وي تقریبا د 500 روپۍ خرڅې شوي دي بس نو برکت یخو سنچې ملګرو سخته ګرمي ده او دا وګوره عابد صاحب مکمله رشکۍ له یخو ډکه کړې ده پام په دې ده څو سنچې پکې دي دا کې د شوار نه وتلي دي که نه ښه پرېمانه دي ډېرې دي دا نکریزې دي دا وګوره دې باندې ګلان جوړېږي رسمۍ پکېږي په لاسونو باندې د خیره او دا وګوره دا څومره پخوانی تصویر ده عابد صاحب د چا دی دغه مشهوره ده لکه چې ځوانه ښې څنګه دی کاروبار دی نن څومره سودا وشوه نن تقریبا 500 څو بجې وتلی 12 بجې وګیا هو 12 بجې نن سراک بند شو 12 ته کوم ځای هو بس خیر اوسې تو په کاروبار کې هم برکت دا هم عابد صاحب دا هم نکریزې دي نکریزو پسې ټپه شته که نه شته بوی د لمدو نکریزو راغی چېرته د پیغلو اتڼونه شوي دي نه او دلته بیا هګۍ دي که نه متلونه هم پسې شوي دي که نه اختر چې تېر شي نکریزې په دیواله وته په دا څه شي دي ملګریا آش دی په څو دی یو پلیټ ښه د 10 والا او د 20 والا ښه دلته زه نه پوهېږم عابد صاحب ته لږ داسې ځوانه دا څه شی دی چې د څه شي ده د واورې ګرمي ډېره ده په څو ده یو ګیلاس د کوم ځای د شیرو یې څو ګیلاسونه د نن ورځ کې خرڅ کړي دي 2-3 سوه بس الله تعالی ده وکړي چې ماسخوتانه پره زر خرڅ کړي ښه ده ومې وکړه چې دا شپو ورځو کې سخت کالی په لوی اختر کې ګرمي بیخي زیاته ده یعنې نن داسې نن 40 کې 9 پورې ده دغه هغه وګوره عابد صاحب دا دې واخیسته په څو روپۍ وایي په 4.5 زره یې وښوده که 2 روپۍ یې وښودی چیپس وګوره عابد صاحب چیپس ځوانه چیپس او پکوړې څنګه دي سودا کېږي خلک وږي دي ډېر ښایسته کلي خیسې دي دا مردانه دي خپله دې جوړ کړي دي که خیاط باندې ډېر ښه عابد صاحب ځه څه نومېږي ګرانه منصور جانه د کوم ځای بس برکت کاروبار کې دی اوه پکولونه دي دا یې خوست پکولونه دي هغه یې خوستول و هغه پکول لکه چې نشته پکې دا ځکه بیا ټپې دي تر ساه چې د ټپې وکړو عابد صاحب وچه میوه سره د روبه سره د ارزانه دو کسره کوم ځای ګرانه آفرین تر ساه چې داسې کې دې سره کېنو ځوانه ستړی مه شي ښې ته راسې که کومې ټپې لرې دا دې چوي ته په ووال های دا زړه ګرام ده که نه سر دا دې ولې ولېږولو نو ته ولې دا لېږولی ده ته خوړې کوړ کوې های دا دې په څو روپۍ ولېږولې څپړې باندې یوه په څو لګوې 15 او مازدیګره پره په څومره روپۍ جوړې کړې
سوي کله شپږ سوي هم دې کې ولې کلو څه نامېږي کوم ځای د بل ځای چې لګي اوس ها څه معنا محمد نوس دا ایخ به بل چا نوم نه وي تخلص دی تخلص ده او دا تخلص دی دا د نوم تخلص دی آفرین آفرین ته څه خبر شوې او دا خو دغه موږ د سړي نه پوښتنه کوو چې نام ولیکو دوی تخلص ته څه دی تا نو ته خو نه لګوې ته خو دلته ولاړې دا د ما ټپې دي ګنټه پورته ولاړې مستړی کومه دي تا ټپې ته د کوم ځای زه د شهیدانو او څومره ټپې لګوئ ورځ کې الحمدلله 600 800 داسې ښه د روزانه دا یوه په څو یوه دنه 15 روپۍ 600 ضرب 1500 روپۍ کېږي څنګه 600 ضرب 15 600 ضرب 15 دماغ مې په خلاص کې یعنی 3000 برازي کنه 3000 او به څه څو کېږي 600 ضرب 15 ها 3000 راځي کنه 3000 ارسي نو دا خالصه ګاټه دو نه خو ما خو 3000 نه دی خېلې کنه ما خو شپږ 200 مې خېلې دي شپږ 200 افغانۍ سړی امچ شپږ 200 ټپې لګوي کومې ټپې خلک ډېرې لګوي نن سبا ته راسي کا الحمدلله دا خورپونه خلک ډېر وایي دا خورپونه دي خورپونه شول دا ګیرپونه شول دا ایس چیرې دا ایس دا غادي زه په کوم ځای ولګم ایس ترغه ته مې زو باسما کوم ځای باندې دا ځای دا جره کې دوی دی بیا خو زینه کنه دا زی نزدې کنه ډېر دا پاساله څه شي دی دا دا د نکرزو بده دا د نکرزو بده نکرزي مړنګ کړي دي دا کوم ځای نه راوړی دا خو دغه نکرزو مواد چې دغه دي کنه دا پیښور راځي او اکثره ملموږ خپل ډېر سره سیټ کوو ډېر ښه ډېر ښه یعنی یو اختر کې به څومره پیسې جوړوئ تاسې خو 15,000 روپۍ جوړېږي بس ابې صاحب ټپه خو نه لګوې نه لګوه ولې لاخ دې وکسه کومه دي دا چې شي پوره دي دا ټپې جوړې کړي دي کټ شوې لا نه دي خو تازه جوړې شوې دي تازه جوړې دي بس نو هر چا ته یو کاروبار پیدا شوی د ملګری که نه مزدورات چې وینې کې نه کېږي زمزمه به ورته ونه یایې نه زمزمې خو مې بیخي بیخي ولی هېڅ نه شي بس لوړ لوس وکړه قربان دې شاله خدای په امان ملګرو سرګردان چاوک دی اختر لپاره آمادګي روانه ده تیاری روان دی څوک ټپې لګوي څوک سودا کوي ابې څه یو بل ځای ته ځو ته راشه دلته دلته راشه ګورګورې د کوم ځای دی د کوکاراک دی تا راوړي دي خپله چا شکولی دي ته د کوم ځای نمرو یې دا یو خلطه په څو ده دا یو زو به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ څه تورې ګورګورې دي آفرین څه نومېږي څوک شریف الله د ورځې څو روپۍ ګټې 300 ډېرې دي که لږې ډېرې دي هېڅ شی پکې خپله سودا ته ګورګورو چې د سندره زادو بلا نه تو زادو نو ملګرو دلته بیروبار ګڼه ګوڼه د خلکو بیخي زیاته ده بل داسې نوی جالب شی به زه ووینم دا هم ګورګورې دي ډېرې خوږې دي شکرې دي شکرې ګورګورې نه دي لکه ګبین داسې خوږې دي خو ما څو ورځې وړاندې وخوړې اوس مې نه دي خوړل ته بیا چپل دي که نه مردانه او زنانه دواړه دا وګورئ تاسې دوستانو او دلته بیا ایسکریم خرڅېږي شیریه خرڅېږي په هغه ځای کې بیا نور شیان خرڅېږي ګڼه ګوڼه زیاته ده بېرته دا خو بیخي ورته بند کړی د دې په خاطر چې دغه د خلکو سودا هم جوړه شي کاروبار یې وشي واړه واړه کاروبار بیا په نکریزو باندې راغلو هو که نه بې صاحب ډېرې ښایسته معلومېږي پام دې دی بس لنډ ورنه روح افزا نوشي جان کوي لیمو نوشي جان کوي دلته څه شی دی دغه ممیز نوشي جان کوي که نه ته کوم یو غواړې کوم ځای څه روغلی ملګرو دا بیخي بیا د سرګردان چوک منځ دی زه ورته څه شی چې خو هغه ګني به نوشي جان کو بېد صاحب هغه دی که نه هو دا سوچه انرژي ده دا به نوشي جان کو راځئ دوستانو
دا د ګني پټوخه دی. سلامونه ځوانه. خیر صاحب ښه ده. یو دنا په څه ده؟ او دی د شلو والا چې ښې کوي 150 والا. ها 150 والا لکه چې ډېر تږی انرژي دې مصرف شوې ده. لیمو یې ته وچوه. ښه څو ملګرو دا بیا د ګنیو اوبه ده، خالصه اوبه ده. 150 والا یې جوړ کړه. نو دا به نو شي جان کوو د خیره سره. دا یې مشین دی. دا وګورئ اوس تاسو ورته دا پټوخه هغه طرف ته ځي. ها یو ورځې څومره جوړوئ؟ افغانۍ. د ګني کوم ځای دی؟ د ګني کوم ځای دی؟ ویلې خوشګني ننګرهار. ته کوم ځای؟ ای پېښور نه د ګني څومره ورېځې ته؟ ته یې خپله ولته وخولې که هغه ځون ته وخولې بیا ترې نه وخولې ته؟ دا به انرژۍ نه صحیح وي. ویلې خپله نه څښې؟ ټوله ورځ کې یو دوه نه څښې؟ لږ لږ څښه. ملګرو اختر ته یو څو ورځې وخت پاتې دی دوستانو. بس دا سرګردان چوک دی. په خوست کې تاسو به یې نوم اورېدلی وي. ما دلته بیخي ډېرې زیاتې خپرونې هم جوړې کړې دي مسافرو ملګرو لپاره، د دې لپاره چې د خپل وطن تنده یې پرې ماته شي. دا ویډیو مې ورته جوړه کړله او یوه وړه غوندې ویډیو. ګرمي هم ډېره زیاته ده. خو عابد صاحب زما ګرمي بیخي بیا نه کېږي. زما ګرمي بیا ډېره سخته زیاته خوښېږي که نه. واه 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 بالکل سچا دی. ډېر زبردست دی. غواړې یو به در جوړ کړم. چې کې ته کومه دي؟ د ګاډۍ دي چا وصل دو؟ د ګاډۍ تو دو؟ ورځ کې څومره جوړوئ؟ ولا 3 بجې راووتو او ته 9:02 شوي نو 3 بجې نن؟ اوس څو بجې دي؟ هغه بجې دي 4 بجې دي 3:50. دا خو که زه دلته ګاډي ودروم ځینې چې ډېرې پیسې به جوړې کړم یوه ورځ. هو دغه مشهوره سټه یې که نه که نه بیا دې له بیا ما ګاډي ته راو په دغه ځای کې داسې نه وي چې بېرته خپلې وي سوسګر نه ونه خولې خپلې ونه بایلو. بازار دی. څومره سودا شوی دی ته؟ هوټل 902. اعلان ته وکړم څه نومېږي؟ بس ارمانو دین نه چپلې وخلی سره د بوټو. عابد صاحب هر ساعت چې لوړ شو بس هغه و ملګرو. بس داسې مازدیګر مهال دی او دا ویډیو مې ستاسو لپاره جوړه کړه. بس د خلکو ګڼه ګوڼه بیروبار زیات دی. د اختر مخه ده. زړه ته د تېرو واقعاتو د اختر مخه ده. دا چې ډېر راته یادېږي د اختر مخه ده. دا بیا د ګوړې ټانګې دي عابد صاحب. دا بیا ډېرې مزېدارې دي. ریان صاحب هم عابد صاحب مونږ ټول سره مخامخ شو. ریان صاحب سلامونه سلامونه. لایو ویډیو کې بس دا د روغلې خیره. ښه یې؟ صحت ښه ده؟ بخیر یې؟ ښې ورځې؟ ښې روان شو.